ایراني رسنیو د ځینو پوځي سرچینو له قوله ویلي که د ځمکې له لارې د ایران په سویلي ټاپوګانو بریدونه وشي نورې جبهې به هم په فعالیت پیل وکړي. راپورونه زیاته کړي چې په یمن کې انصار الله یا حوثیان چمتو دي چې د باب المندب تنګي کنټرول په لاس کې واخلي. باب المندب له هرمز تنګي وروسته یو مهم سمندري تنګی دی چې د سره سمندر او د عدن خلیج ترمنځ دی او د نړۍ له مهمو سوداګریزو سمندري لارو شمیرل کیږي. درنو اوریدونکو، په همدې تړاو ورځو د لاباس لپاره د پوځي چارو شنونکی جنرال محمد صادق شینواری صاحب بحث اوسه شوی دی. شینواری صاحب سړي مشي ورځ مو بخیر. ما خپل سلامونه او نیکی الهام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته همداسې هم تخنیکي کارکونکو ته وړاندې کوم. کورمانان ډیره مننه شینواری صاحب چې راغلی او په بحث کې مو سره ګډون وکړ. شینواری صاحب که پیل پر دې وکړو چې ایراني رسنیو د ځینو پوځي سرچینو له قوله ویلي که د ځمکې له لارې د ایران په سویلي ټاپوګانو بریدونه وشي نورې جبهې به هم په فعالیت پیل وکړي. ستاسو په اند دغه نورې جبهې د دوی څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډول څرګندونې عموما د سیمې د امنیتي او سیاسي فشارونو په چوکاټ کې دا د جګړې په جریان کې خصوصا دا مطرح کېږي او باید په احتیاط سره ورته وکتل شي او وارزول شي. کله هم رسنۍ د پوځي سرچینو له قوله داسې خبرونه خپروي چې مهم ټکي او خاص پیغامونه هم ځان سره لري. هغه دا چې یو د فشارونو د مخنیوي لپاره دا پیغام لرلی شي که چېرته په داسې مهمو ځایونو باندې یعنې برید وشي نو جګړه ممکن محدود پاتې نه شي او جګړې لمن په سیمه کې پراخه شي. او دویمه دا چې یعنې سیمه ییز اساساتونو ته په کتو سره یعنې د فارس خلیج سیمه ییزه چې دا ډیره استراتیژیکه ارزښت لري دا هم کېدای شي. او بل په درېیم قدم کې چې تاسو ورته یادونه وکړه د نورو جبهاتو مفهوم لکه د سیمې هیوادونو مداخله او په جغرافیه کې د جګړې د پراخېدو امکان لیدل کېږي چې دې ته د نورو جبهاتو مفهوم زما په نظر همدا معنا ورکوي. او څلورم دا چې د معلوماتو د کره اعتبار او د نه اعتبار د رسانو چې دا هم چې دا خبرونه واقعیت لري او که نه لري، خو په ټوله کې دا ډول خبرونه سیاسي پیغام لزان سره کله لرلی شي. نه دا چې حتمي به دا بریدونه ترسره کېږي. دا د جګړې په ډګر کې یو حاصل دی چې ځینې موضوعات را برسره کېږي او دا باید د دې ارزونه وشي او دې ته باید ارزښت هم باید ورکړل شي. شینواری صاحب که جګړې ته په کتو وګورو دا ډول خبرونه به یو څه په حقیقت هم ولري. وګوره دا جګړه ده هر لوری دې ته کوشش کوي چې دوی د دغسې خبرونو له لارې هم دوی یو سلسله نور اقداماتو باندې دوی لاس پورې کړي، خپل هغه اظهارات ولري، خپل آمادګي ولري او دې دپاره چې په سیمه کې دغسې یو کار کېدونکی دی، دغسې یو برید ترسره کېږي چې د دې تاوانونه څه دي، د دې په جګړه کې د دې ګټې څه دي، دا ټول ارزول کېږي. ولې په ټوله کې همیشه د جګړې په جریان کې د دوو هیوادونو ترمنځ دا یو حاصل پاتې شوی دی چې د رسالۍ هم په دې خاطر باندې چې دلته اساسیتونه او غبرګونونه وښیي او دلته نور هیوادونه هم د جګړې ته راودانګي او د دغه جګړې د پراخېدو په سیمه کې دا عکس العملونه دغه چې یعنې دغه نور هیوادونه په دې څه کې څه وایي که دغه سیمه برید لاندې ونیول شي
دغه یو لوري ته به د دې ګټه چې د دې تاوانونه به څه اقتصادي لحاظه به د دې تاوانونه څه سیاسي لحاظه به د دې تاوانونه څه او توزیع لحاظه به د دې تاوانونه څه همداسې هم دا ډېر تاثیر لري دا باید وارزول شي خو په ټوله کې دا حتمي څوک نشي ویلی چې حتمي به دا بریدونه وشي که یا به ونه شي. بله شینواري صاحب د راپورونو له مخې ایران له هرمز تنګي وروسته باب المندب تنګی د تړلو ګواښ یې هم کړی او په یمن کې انصار الله ډلې ویلي چې دوی چمتو دي چې د باب المندب تنګي کنټرول په لاس کې واخلي. ستاسو په اند یوازې د هرمز تنګي تړلو د نړۍ اقتصاد ته رکود برابر کړی که دغه تنګی هم وتړل شي د نړۍ اقتصاد ته به نور څومره زیان ورسیږي؟ وګورئ دا خو واضح خبره ده ایران هم ویل چې د هرمز تنګی موږ نه دی بند کړی او تاسو د رسنیو د لارې هم خبر شوي یاست چې تنګي هرمز تنګي کې یو څو ورځې لپاره دلته یعنې دغه د کښتو ترانزیت بند خو په ټوله کې اوس خلاص دی ولې دا حتمي خبره ده چې دغه تنګي تړل دا په اقتصادي مسایلو باندې په وارداتو باندې په صادراتو باندې حتمي دا خپل منفي اغیزه کوي. وګورئ په یو مثال لکه په امریکا متحده ایالاتو کې پخوا یو ګیلنټي یعنې 15 لیټره تقریبا $3.15 اوس په امریکا کې 3.28 سنټه یعنې $3.28 یو لیټر تیل تمام شو چې نیم لیټر په دغه وخت کې چې ټرمپ یو وینا وکړه چې دلته د ایران سره موږ کېدای شي خبرې وکړو یا د ایران موږ ته وړاندیز کړی دی یعنې دا خپله هم نیم لیټر کې دلته بیه راټیټه شوه خو دا حتمي خبره ده د دې اثرات نه یوازې د دغه دواړو هېوادونو چې دوی په جګړه کې دوی ښکیل دي دوی ته دا تاوان رسېږي بلکې د سیمې هېوادونو ته حتی افغانستان ته هم په وارداتو توکو باندې دا تاثیر لري مثلا اقتصادي مسایلو باندې تاثیر لري. زموږ افغان مهاجرین په ایران کې دي یعنې د کډوالو د راستنېدو امکان هم شته د ایران نه چې هلته وضعیت خراب شي خو دا اصلي خبره ده چې دا په سیمه کې په اقتصادي مسایلو باندې په امنیتي مسایلو باندې په سیاسي وضعیت باندې دا منفي اغیزه کېدای شي. بله شینواري صاحب په عموم کې که د باب المندب تنګي وتړل شي نړۍ غبرګون به څه وي ورته؟ خو د نړۍ غبرګون دا به چې هرمز تنګی به او دا ونه تړل شي په دې خاطر باندې چې دا سیمه د دې سیمې یعنې د دې دعوا هیڅ هېواد نشي کولی ته ایران هم نشي کولی د دې ملکیت دا چې نن جګړه ده او ایران هم کوشش کوي چې د یو وسیلې په توګه د دې نه استفاده وکړي او یو سلسله فشارونه راوړي په مثلا په اسرائیل او په امریکا باندې او نور هېوادونه دې ته مجبور شي چې امریکا او اسرائیل په ایران باندې خپل بریدونه ودري او ایران سره خبرو ته کینی او یو سلسله تضمینات دلته واخیستل شي چې امریکا او اسرائیل داسې بریدونه په آینده کې مونږ کې او بریدونه هم توقف کړي او خبرو د لارې دغه مشکل چې د ایران او د امریکا ترمنځ د دې ته د پای ټکی کېږي نو دا یو فشارونه دي چې ایران یې کاروي د جنګ تکتیکونه دي دا حتمي خبره ده چې هر نوع فشارونه او هر نوع کړنه په جنګ کې دا مشروع ده چې دوی د دې وسیلې نه کار واخلي چې ایران ته دغه د هرمز تنګی نن ورځ دغه په لاس ورغلی دی دې تر استفاده کوي خو په ټوله کې دا هېوادونه دا نه مني او دا د هرمز تنګی به خلاص وي او دغه ترانزیت به د کښتو دا به جریان لري. کورمودان ډېره مننه شینواري صاحب چې راغلی په بحث کې مو سره ګډون وکړ. ډېره مننه.